السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به یې. د کرکټ مینوال د پاکستان افغانستان یو خبر در سره شیر کوم دوستانو. د آی سی سی چیمپئن ټرافي 2025 په پاکستان کې ده او هغې کې تقریبا 8 ټیمان دي. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو یو ګروپ کې A کې 4 دي او B کې 4 دي. نو تاسو څه وایئ چې په دې 8 ټیمانو کې به کم دغه 4 خوش نصیبه ښه ټیمان دي چې هغه به سمی فاینل ته لاړ شي او دغه 4 برابر شي؟ په کمنټ کې رایه راکړئ، ځکه چې تاسو وګورئ نو ایشین کنډیشن دی، لکه د پاکستان داسې وکټې دي چې دا ایشیا کنډیشن سره جوړ دي، چې کم ایشیا ټیمان دي هغې سره ډېرې دا وکټې جوړېږي د پاکستان. نو په اوس چې وګورئ افغانستان سره انګلینډ دی، ساوث افریقا ده، اسټرالیا ده او افغانستان دی. او بل طرف ته چې وګورئ نو پاکستان دی او ورسره انډیا ده او نیوزیلینډ دی او افغانستان دی، دغه د بنګلادیش دی. نو تاسو څه وایئ چې په دې 8 ټیمانو کې به کم داسې خوش نصیبه ټیمان وي چې هغه به سمی فاینل ته وځي، او داسې بد نصیبه ټیمان به وي چې هغه به تبار شي؟ نو که د پاکستان ګروپ وګورئ نو هم ښه مضبوط دی. بنګلادیش په ایشیا کې ډېر بلد دي، لکه پاکستان کې ښه ریکارډ لري. تاسو وکتو هغه تېره میچ کې پاکستان په پاکستان کې هلته شکست ورکړی په ټیسټ کې. نو د هغې ریکارډ هم په پاکستان کې ښه دی. د بنګلادیش بیا که وګورئ نیوزیلینډ، نو نیوزیلینډ هم ښه ټیم دی. بل انډیا، نو انډیا هم ښه ټیم دی. پاکستان هم ښه دی، خو اوس دې کې پته نه لګي چې دې کې به 2 ټیمان څوک وځي. او د افغانستان چې کوم ګروپ دی نو هغې کې اسټرالیا شوه، انګلینډ شو، ساوث افریقا شو، هغه ټول وایي چې د بهر ټیمان دي، د ایشیا والا نه دي. نو دې سره افغانستان ټیم سره چانس شته، خو دا دی چې وکټې د پاکستان دا دي د سکور دې باندې چې تا پسې 330 350 سکور شو. نو د افغانستان ټیم لږ چیسینګ کې کمزوري دي، چې لومبی اول بیټینګ د افغانستان ټیم اخلي او بیا تقریبا دغه 280 سکور هم کوي. نو مخالف ټیم بیا هغه نشي چیس کولی. خو د افغانستان ټیم ته که 330 350 سکور شو نو د افغانستان ټیم بیا هغه چیس کولی نشي. ولې چې چیسینګ کې کمزوري دي، ځکه چې کلاړیان ورسره هغه کلاړی نشته لکه اوپننګ کې ښي، خو بیا ورپسې چې به 2-3 وکټې ګوربز دی وټي ابراهیم، نو بس بیا د دې وکټې رواني. نو ګورو به چیمپئن ټرافي خوندوره ده، را روانه ده. خو تاسو څه وایئ چې دې کې به داسې کم 4 ښه ټیمان چې هغه سوپر سټار چې هغې سمی فاینل ته وځي، او کم بد نصیبه وي چې هغه به بار کېږي؟ کمنټ کې رای راکړئ چې کوم هغه ټیمان به سمی فاینل ته وځي. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.